سړی ځوان شاعر فهیم مخلص ته د ملګرو داد مینه او درناوی. د منظور کوټ یوټیوب چینل څلورمه ادبي او هنري خپرونه. فهیم مخلص د کلیوالي رنګ ژوند او انځورونو شاعر. درنو څارونکو او ګرانو مینوالو، د منظور کوټ یوټیوب چینل لخوا تاسو ته د څلورمې ادبي او هنري خپرونې هرکلی وایو. دا غږیزه لړۍ مو د دې لپاره پیل کړې ده چې د افغانستان ځوانې ادبي، هنري او فکري څیرې او شخصیتونه تاسو ته در وپېژنو. دا لړۍ به دوام مومي او هڅه کوو چې تاسې له هغو کسانو سره هم آشنا کړو چې رښتینې وطنۍ مینه یې له کلام، فکر او عمله را پیدا ده. په دې خپرونه کې د ادب، عاطفې، کلیوالي او وطني رنګونو او ژور احساس لرونکی یو ځوان شاعر در پیژنو، ښاغلی محمد فهیم مخلص. دا ځل ښاغلي جمیل حیران د فهیم مخلص په شعر ښکلې لیکنه کړې ده. موږ دا لیکنه په خپلې اصلي بڼې غږیزه کړې ده او تاسو ته یې وړاندې کوو. د فهیم مخلص پیژندنه. فهیم مخلص د ارواښاد رحمت الله زوی دی او په ښکلي میدان ښار کې زیږېدلی دی. لومړنۍ زده کړې یې په میدان وردګو ولایت کې کړي دي او بیا یې د عمومي کانکور له لارې د لغمان پوهنتون ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي ژورنالیزم څانګې ته لار پیدا کړې او په 1990 لمریز کال ترې فارغ شو. دی د ادب، وطن پالنې، مینې، احساس او سولې شاعر دی. داسې یو شاعر چې د خپلو شعرونو له لارې یې خپل هیوادوال خوښ او خوشحاله ساتلی دي او د خپلو مینوالو د احساساتو درناوی یې کړی دی. مخلص اوس مهال په میدان ښار کې اوسیږي او هلته په ژورنالیستیکو او فرهنګي چارو بوخت دی. فهیم مخلص د وطن د کلیوالي ژوند رنګونه په یوه آهنګینه ژبه په یوه نرم خو حرکت لرونکي بیان کې رانغاړي. نن سبا ډېر کسان ځانونه شاعران بولي، خو د ادب پوهانو په وینا شعر لیکل یوازې د هغو کسانو کار دی چې شعریت، تخیل، عاطفه، احساس او ژور فکر ولري. لکه څنګه چې استاد غضنفر ویلي، شاعر هغه څوک دی چې د ټولنې هغه احساسات ویني او بیانوي چې نور یې نشي درک کولی. همدغو ځانګړتیاوو ته په کتو فهیم مخلص د اصلي شاعرانو په قطار کې راځي. شعرونه یې له خوږوالي، عاطفې، ژور فکر او ښکلي بیان څخه ډک دي. دا شاوخوا 10 کاله کیږي چې د شعر په ژبه په تورو او بیتونو کې د وطن او کلي خبرې کوي. هغه مهال چې وطن مو د ورونو په لمبو کې وروستۍ ساه اخیسته، د خلکو وینې بې حسابه بهېدې، فهیم مخلص د سولې نارې وهلې، جګړه او جګړه ماران یې غندل او داسې یې ویلي وو: جګړه که نه وای بیا مو سمه زندګي کوله، جګړه که نه وای بیا مو سمه زندګي کوله، ته به ډاکټره وې او ما به عسکري کوله. هغه ملګری مې چې پرېښود علت یې دا و، هغه ملګری مې چې پرېښود علت یې دا و، هغه ملګري د مطلب انډیوالي کوله. داسې ښکاري چې مخلص د احساساتو شاعر دی او دا احساسات یې په ښکلي هنر او موسیقۍ سره پر کاغذ انځور کړي دي. کله چې محصل و، د ادب دوستو ملګرو ترمنځ و، یوه اکاډمیکه فضا یې درلوده او همغه وخت کې د شعر لیکلو سره مینه پیدا کړه. د وطن او کلیوالي رنګونو شاعر بلل کېده. د په خپلو شعرونو کې تنرونه، مازدیګري، منګي او چنارونه یادول. تنور یې نه یوازې د کلي یوه برخه ګڼله، بلکې د انتظار، مینې، یوازیتوب او غربت سمبول هم یادوه. هر مازدیګر د کیف لحظې د تناره په غاړه،
هر مازدیګر د چا دیدن په ما نیشه راولي. یا دومره یخني خو نه ده ته څومره نازونه کوې، دومره یخني خو نه ده ته څومره نازونه کوې، له تناره نه دې راوباسه پښې ماښام دی. مخلص وایي ناهیلي ښه نه ده، خو حالات د چا خاطر نه کوي. کله ناکله دومره زورور شي چې تکړه سړی هم غوټ مات کړي. همدا ډول حالت فهیم په خپل یو بیت کې انځور کړی دی. ممکن دی ورسره مخ شوی هم وي. زړه مې اوس ماتی د حالاتو د زغملو نه دی، زړه مې اوس ماتی د حالاتو د زغملو نه دی. مخلصه اوس د یا قربان او د ټپې نه یمه. یا ستا له تلو پس کې زړګی دغسې راونړېږي لکه چورلکې چې په ښار باندې بمبار وکړي. فهیم مخلص کلیوال ژوند ته نږدې د کلي له چینې تر ورانې کوټې، د ډیوې له څراغه تر تناره، د محبت له دردونو تر قربانیو، ټول انځورونه د خپلو بیتونو په چوکاټ کې ځای کړي دي. زما وجود کې څه د مینې لوی کمال پروت دی، ځینې کسان دي ورځ تر بلې راګرانېږي پیره. د مخلص ډیری شاعري غزلي ده. دا فورم یې غوره کړی دی ځکه هر بیت پکې ځان ته یو مانیزه نړۍ لري. لاندې غزل ته وګورئ. ښکلی منظر دې تر شا پرېښی دی خمار وطنه، په سردرو کې دې اوس کیږي یک هزار وطنه. ملالو پیغلو ته دې هم یو عسکري سلام شه، او د ظلمو له سرښندنو نه دې جار وطنه. هغه له وطن سره مینه لري، له مشوقې سره مینه لري. د مور غېږه یې د امن سمبول دی، او د ماښام تیارې یې د یار د راتلو تمه ده. ویلي یې دي لاس پرېږده که نه پېښ به شي خطر ناوخته کېږي، ماښام دی بندومه د کور ور ناوخته کېږي. یا یوه نااشنا حمله مې بیا په زړه راځي ماښامه، بیا د قبلې شمال راوړې خوشبويي ماښامه. زما را خپل نشول هغه د وخت زامن وختل، ما ډېرو خلکو ته ورجار کړله ځواني ماښامه. او خپلې خوږې مور ته بیا خپله مینه داسې اظهاروي. ته چې خپلوانو کره لاړه شې د شپې لپاره، څو چې راځې زما څیره کوي بدلون مورې. چاپ آثار. مخلص ځوان شاعر دی. بڼوره سترګه شعري ټولګه یې تازه چاپ شوې ده، او تابیا لري چې خپل ناچاپ آثار مهاجره زاڼه شعري ټولګه، مین سرتیری ناول، او د لنډو کیسو ټولګه چې د نوم په غوراوي خبرې روانې دي هم چاپ کړي. په ټوله کې د فهیم مخلص شعرونه یوازې د کلیوالي ژوند انځور نه دی، بلکې د ټولنې سولې، غربت، مینې، درد او امید ژور تعبیر دی. د ده شعرونه د هغه د احساساتو هنداره ده چې موږ یې هر یو له ځانه سره لرو، خو بیانولی نشو. زه هیله لرم چې د فهیم مخلص د شعر لږ څه حق مې ادا کړی.